نو که څوک دغه څه بد اخلاقی کوي او الکان سړو ته خو جنکو ته یا کمی جنکه الکانو ته یا یو بل سره دې زمانہ کې په موبایل بے ضرورت خبرې کوي، د خواهشاتو خبرې کوي، نو دا د پیغمبر علیه السلام د راتلو چې کوم مقصد و باغی پورا نه دي. حضور پاک چې سره راغلی دی او سله مهنت کړی دی او مشقت یې کړی دی، هغه مقصد دی خپل نه که دشمني وکړه د پیغمبر او د الله دشمن بد اخلاقی او دا شو. دویم بد اخلاقی څه ده؟ دوکه کول، دا بد اخلاقی چې ده. صحابو کې به دوکه نه پاکس کار به کوو، موږ څومره دوکې کوو، رښتیا وایو او که نه کوو. سودا چې څوک خرڅوي پکې دوکه کوي، 2 نمبر شی به او په دوکه به خرڅوي، مهر ټاپه به پې لګوي د 1 نمبر شی به په چین کې جوړ شوي او ټاپه به پې لګولي میډ ان جاپان پیسو لپاره، شی به په لاهور کې جوړ کړي او ټاپه به پې لګولي میډ ان سنګاپور او جاپان. دا ولې؟ حضور پاک فرمایي من غشنا، چا چې موږ سره زما امت یو بل سره دوکه وکړه فلیس منا، دا زما په نقش قدم نه دی روان، دا زما طریقه نه. پیسې ګټي کوي، پیسو لپاره دوکه کوي، نو پیسې به وګټي خو آخر سره وځي. ون بدل کې چې د قیامت پر ورځ د فرشته د مټ ونیسي او ته دا حضور پاک زما پیغمبر دې راغه سپ لدم او هغې د قدر کې چې لرې شروع کېږه، دا د هغه په نقش قدم دل کړي څه پیسې خو ستا نه پکاري. ټول دقه مصیبت روان دی، خفه کېږي څوک لږه دوکه او څوک ډېره دوکه. پخوا خو به دوکه مونږ دې ته وایو چې پیو کې یو سړی اوبه واچوي یا یو زنانه په پیو کې اوبه واچوي، خو د 100 روپو دوکه شو. نن دوکې ته ګوره، چین کې سیزونه جوړېږي، چین کې ټاپې پې د جاپان لګي، دا په غټه پیمانه دوکه. تیلو کې ګډون دا دوکه، غریب پیو کې پاو باچي هم دوکه کوي، ګناه کوي. خو دا تیلو کې پمپونو کې چې دا ګډون کوي او دا سینجي کې چې ګډون کوي، سینجي والا پته راته لګي څومره دوکه کوي. هغه بټن بتاو کې ته الکه پریشر دی پورا دی او چې څومره دی 220 چې چالو شي دا خو الکه 160 کې روان دی، یو اوس به پوره شي کنه، نو چې 320 ما ته واچو د شلو اخیری پاتې شنو بیا به پوره کیږي. دا دوکه ده کنه. دا یو لمه आवाज ورکمه په دې مړی ولا زور مکوا، دا بټن دی برابر کا نو ګوري نو ذری پوره کینو تیز شي. یقینو کا مخ کړو کې مې یو ته مې بچی دل تراشه دا پم ستاره کړه ما بل چاري وینه چې خو نو کړی نو مې خیرت ځان بل خراب کړ. هیڅ کوم مجبوری مې ده، مجبوری نشته، پرېدا نه کړی بل څه تبای لاغه خلکو شو چې پیسې لاله د پمپ مالک لا او چې کم نوکر دی مجرم ځان دک چې هغه ګټو جرم تاو دا وایي مساله کې ګډون چې رنگونه ورکول او په مخلوق خرڅول، دا په لویه پیمانه ټګي او دوکه. دا ولې دا مخلوق دې حد ته ورسېد؟ دا د خدای نه یېرېږي، دا ولې باغیان شو د خدای نه؟ د دې لکه د قیامت او د قبر او د آخرت یېره نشته چې د قبر لازم په یو طریقه د مخلوق خدا نه پیسې وهل، غلط شي په قیمت خرڅول، ګډه کول، دا ټوله دوکه. حضور پاک فرمایي دې نه من غشنا فلیس منه، چا چې زما امت سره ټګي وکړه دا زما په طریقه نه دی روان، زما طریقې والا نه دی، دا د یهودیانو طریقې یو که د عیسایانو طریقې په هغې به روان. پېښور کې مې یو ځل 2 کسانو قالینو وسل، ما ولا आवाज ورکړه مې دلته راشه په څو خرڅه نرخ یې راته وایي، زه روان ما ته ویل نه کنه ته وایه څه ووایه. هغه نیمې نام لاندې راغی چې شی مې وکت لاندې دریا ده او د پاسه پې دا دغه والا ټوپ د شنیل والا ټوپله نه دی پې د پاسه پر یې غاړو ګنډلې. یا خدای یو ملګري ما ته وایي په لاره مې دا راډ واخېست، دا راډ سیده ایمرجنسي وایي بلې ده چې څو ورځې تېرې شي بیا رڼا نه کول، چې بیا مې مصري راوړو ما ته وایي چې دا خو پکې عارضي غوندې دا د بیټرۍ دا مساله لګولې ده او نه پکې بیټري شته او نه پکې بل څه. اب هم کور ته د شپې تلي او بچو له به ډوډۍ وړي خوراک وړي چې ما ګټه وکړه. مسلمان له مې جیب ووت، ای مسلمانان د لوی خدای نه یره پکار مه خورئ په بچو هغه خوراک چې قبر کې پې ته ډبېږې، د دغې نه لږه خره دی بچو له مه خورئ په هغه څیز چې آخرت کې کوتک تا ته نیولي او د مټه دې نیسي او د حضور پاک د مخې نه دې خوا کې او دوزخ ته دې وغورځوي. دې له نه دی راغلی رسول الله مبارک، مسلمانه دې له نه دی راغلی، دې له راغلی چې دا ټګي ختمه کړه، دا دوکې ختمه. دا د بد اخلاقۍ مثالونه دي. غلا، غلطي، څومره غلاګانې. جومات نه بلکونه خلک پټوي که نه پټوي؟ دا جومات ته جلنده هم ولې و؟ دا خدای کور ته ولې جلنده و؟ دا روسیې راځي غلا کوي که د امریکې نه څوک راځي او که د هندستان نه راځي؟ رښتیا ووایه دا مسلمان ده، د مسلمان د هغه چا د لاسه جلنده و چې سبا پې مونږ جنازه کوو چې مړ شي خدای مو بخه پلان کې مړ دی او سوسګي به ګرځي او جنازه کې 11 بجې جنازه او ثواب دارین حاصل کې، ثواب دارین نه عذاب دارین حاصل کې. دغه سپېره خو د جومات نه درې پټوي او پکې کوځي او داسې مې اورېدلي دي چې قرآن شریفونه ډېرې کې پې ښودلي او پکې کوځي. دا مسلمان دی؟ دا څنګه مسلمان؟
واسکټ مې وسته دا خرج پیسې مې دې مخې جیب ته وسته ډېره موده شو صادر مې وسره کې خو چې لاړم واسکټ نو مې خرج پیسې مې دې یو ځل مې وځي او سره راغی جیرا کې دلته کېدم مې مال دې خو چل دی سم کړو یو دې چې په خوا مخ کې د صدر کې بیان لبوتلې ما تقریر مې وکړ چې عالم سپلای مې کدي سپلای نه وي سپلای مې نه سپلای نشته الګا ما سپلای مې وېسه شو مې دې ول کراغه چې راځي سنبالې کم دل ناغه یو خان دې سنبال کړی دې لو ته تقریر کو مانه سپلای پټه او د دین وته اجي ته دا مسلمان بس د دریو سو به په سلو خرڅ کړي نو څه ګټه دی وکړه د خدای په انسان تم مسلمانان جو کړه دوکه تاګیانه غلا غلطه مسلمان ته ضرر رسول مسلمان دوکا کول ایو سړی مسلمان شو کافر نو چې جمعه ته راوس سپلای خلکو په صدا ولې وینا سپلای په مخ کې کېدو وی ولې دا سپلو ځای خدای جمعه ته سپلای مخ ګرځي ته بوتان نه درنه کو وی دا خلک پټي وی دا اسلام نه لري قبول چې دا خدای دا کول نو عمر نه جي پټي دا زمون حالت ایرونو بد اخلاقی ګور یوازې دا ګندګيري نه ډېر مثال دوکا ګناه ده کبر دا د بد اخلاقی بل مثال تکبر کبر باندې کې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي لا تمشي في الارض مرحا فكبر باندې انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کدرېرم کبر وکړو دا غر خدای پیدا کړی نه سر وجت او نه د ازمکه شلو شي چې خپل په وردن نه کې نن سبا مکبرجن خلک څومره مسلمان ته سړی نه زوی مت نه ښکار کبر لوی پکې تواضع حضور پاک غوندې څومره لوی شخصیت الله اکبر صحابه فرمایي چې مجلس کې بناستو مجلس کې نوې باري کې به یو سړی راغی داسې انسان براغی چې حضور پاک به مخ کې نو لیدلې وی نه به پیژندل پیژندل به نه چې د نبی رسول الله کم یو دی لکه سزان له لوی حیثیت نو چې ګنې په ګدای بناستی یا لوی درو یا لوی قالین بوته پرو نه به پیژندل دا د حضور پاک اخلاق کور کې د نبی عائشہ صدیقہ فرمایي موږ سره به د کور کار کوو چې بانګ به جمعه ته بلا په سفر چې روانو د مرګرو نه مخ کې نه د سپینګری نه مخ کې نه دتلې رستو روان او دغه صفاتونه چا کې پیدا دي صحابه صرف یو مثال درته مصر فتح شو مصر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ گورنر شو چې گورنر شو نو حضرت عمر فاروق ته مصر مصر فتح شو او مصر خود پیغمبرانو علاقه را د انبیاء پیغمبرانو زمکه نو لویا قافله روانه د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق پکې دی مصر ته ځي نو په یو ساری به دوه کسان سورېدل د سورلې کمیو نو یو حضرت عمر دی یو غلام دواړه په یو ساری سورېدل نو چې کله به حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کوزیدو ټیم راغی نو غلام به ته سیب ته باندې کوزیږي ستا په ځای به ډیوټي کو وینا داسې نه چې کله نمبر ستا راشي نو ته به برکې نه زه به د اوښ پړی نیسم او چې کله زما راشي ته به کوزیږي زه به برکې نم او ته به پړی داسې به څوک وکړي